السلام علیکم دوستانو، له هر څه نه مخکې زموږ د یوټیوب چینل جانان سبسکرایب کړئ او ورسره خوا کې د ګیل نشان وښایئ تر څو نوې ویډیوګانې تاسو ته راورسیږي. نن مو درته یو جالب خبر چمتو کړی دی. د سویلي افریقا شپږ کلنه ماشومه چې په یوټیوب کې د خپلو ویډیوګانو په مرسته په ټوله نړۍ کې مشهوره شوې ده او د خپل یوټیوب چینل څخه په میلیونونه ډالر ګټلي دي. نږدې ورځو کې د 8 میلیون امریکایي ډالرو جایداد واخیسته چې په افغانیو کې 640 میلیونه افغانۍ جوړیږي. دغه ماشومان په سویلي کوریا کې په یوټیوب کې تر ټولو ډیر لیدونکي لري او دغه اعزاز یې هم په خپل نوم کړی دی. د نوموړي هره یوه ویډیو په کروڑونو ځله کتل کیږي. د بورم د یوټیوب چینل سبسکرایب کړ تر 10 میلیونه څخه اوښتي دي. نوموړي په خپلو ویډیوګانو کې د ماشومانو د لوبو شیانو او کالیو باندې خبرې کوي. نوموړي په خپلو ویډیوګانو کې د اعلاناتو له لارې ډېرې پیسې اخیستې دي او نږدې ورځو کې یې مور او پلار د سویلي کوریا په سیول په ګران بیه سیمه کې 5 منزله کور اخیستی. یاد دې وي چې دغه ماشومې په نوم یو شرکت هم شته دی، د بورم شرکت په نوم دی. دغه شرکت هره میاشت 10 لک امریکایي ډالر ګټي. بورم په یوټیوب کې 2 چینلونه لري. په یوه چینل کې هغه د ماشومانو د لوبو په شیانو په اړه خبرې کوي او دویم چینل یې ویډیو د سفر، چکر، تفریح او داسې نور ویډیوګانې خپروي. بلخوا د نوموړي په مور او پلار هم ډېر خلک سختې نیوکې کوي او وایي چې د پیسو لپاره خپله 6 کلن لور استعمالوي. له دې مخکې په 2018 کال کې سویډیچلنډ موسسې د دغه ماشومې مور او پلار ته اختیار وکړو چې دوی د پیسو ګټلو په هوس کې د خپلې ماشومې ویډیوګانې جوړوي او دا د دې ترڅنګ چې سخت فشار پرې راشي نو ستونزې لا هم راړولی شي. همداراز په ویډیو کې بورم د خپل مور او پلار څخه پیسې پټوي او په یو ویډیو کې بیا داسې ښایي چې د ماشوم زیږوي. مور او پلار یې وروسته خپله تېروتنه ومنله او دغه ویډیوګانې یې له منځه یوړې. که ویډیو مو خوښه شوې وي شریکول او لایکول یې مه هېروئ. تر هغې بیا چې زه ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم، تر هغې درنه اجازه غواړم. د الله په امان، ښې چارې.